خوا خپې بل خوا سر بل خوا عجیبه ځوړندوم د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم شاته پر ملا یې په چیترو او ډنډو وهلم خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه کامل اخکر ته زه د سر او ماله تېر ورګډ یم خو خدای ګواه چې ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه کامل لښکر ته زه د سر او ماله تېر ورګډ یم نو په دې نه یم چې په دار یا زنداني به شمه ما که په ننګ د افغان کلکه توره وتړله اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي به شمه که مې د ستا په شوکېدلي اوربل ننګ نه وکړو د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتي به شمه او د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي به شمه په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه پر دې چوکۍ ګیر چاپیر توره زولنې پرته وه بیا یې پر دغه چوکۍ وتړلم سم یې بند کړم بیخي مې ساه اخیستی نه شوه سم محکم یې بند کړم دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې بوی به راتلو د تن جامه به سوځېده راپسې په دې چوکۍ یې لګول د برق په تار شټونه د اور لمبې وې راکول به یې بار بار شټونه ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي دوی هڅه کړه زه یې په مرانو لړمو خوړلم ژوندی انسان وم په ژوندونه یې په سپو خوړلم یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري درکوم نن به سهار د اذانه پر وخت پانسي درکوم زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه چې بېننګي رانه ونه شي بهادر مړ شمه بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه ما ته به مینه مور ماشومه لور را یاده شوله خو د وطن به هره بوره مور را یاده شوله ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه زه د وطن په کونډو بورو یتیمانو مرمه چې به سهار شو په دیکو به یې روان کړمه زه بس په چیترو او ډنډو به یې روان کړمه زه سترګې مې بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه د لږ مزله پس عجبه حادثه راغلله د لږ مزل نه پس عجبه حادثه راغلله هر خوا قبرونه و د مړو هدیره راغلله زما و مخ ته ډېر د کم عمر ځوانانو وژل په یو ساعت کې 4-5 کسانو وژل تیار یې جوړ و زه یې لاندې جوور کان ته کوز کړم دوی ظالمانو په ژوندونې قبرستان ته کوز کړم پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړ وو په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړ وو ځینې وې لاسو کې ګمټې ځینې بیلچې نیولې ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې ویلې چې اوس وایه زموږ کیسه منې و که نه اخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه خو ما ورغبرګه کړه چې شابسئ ګزار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه د کوټې چته